یا لا لا خالقا یا لا لا خالقا ستا په قدرت باندې گوا دی عالمون الله تعالی د ژوند لار خالقا یا لا لا خالقا ستا په قدرت باندې قدر منوردونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته هر څه گوا د ژوند لار چې تا احد 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 ټول بفنا شک هر څه دی تبا همیشه ابد آباد یا لا لا خالقا یا لا لا خالقا ستا حقیقت رسیدی نشی عقلونا الله تعالی یا لا لا خالقا یا لا لا خالقا ستا په قدرت باندې گوا دی عالمونا الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرزور هغه عمل دی چې د هغې په واسطه باندې انسان د ګناه نه بچ کیږي، چې هغه عمل او صفت تفکر او فکر کول دي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله رب العزت فرمایي بېشکه په پیدایښت د آسمانونو کې، همدارنګه په پیدایښت د ځمکې کې، همدارنګه په اختلاف د شپې او ورځ کې، چې کله شپه لویه او کله ورځ لویه، خامخا د عقلمندو او هوښیارو خلکو لپاره د الله د وجود او قدرت دلایل دي. هغه هوښیاران څوک دي؟ هغه هوښیاران چې په ولاړه، په ناسته، په اړخونو باندې د پریوتو په حالت کې الله یادوي، هغه هوښیاران دي. او د آسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې فکر او غور کوي، او چې کله د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر او غور وکړي، د آسمان په پیدایښت کې غور وکړي، د آسمانونو په پیدایښت کې، همدارنګه د ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر وکړي، نو بیا وایي چې ای زموږ پروردګاره، دا دې عبس نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره، پس موږ د دوزخ له اور څخه وساتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا هغه مهال را نازل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه کې د الله په عبادت باندې مشغوله و. چې کله دا آیتونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو، نو رسول الله ژړل. نو بیا کله چې د سهار مانځه په وخت کې حضرت بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژړا په حالت کې ولیده، نو ورته ویلې چې ای د الله رسوله ولې ژاړې؟ حال دا تا ته مخکیني او وروستني ګناهونه ټول بښلي دي، نو ته ولې ژاړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای بلاله، آیا د الله تعالی شکر گزار بنده نشم؟ د الله شکر ادا نه کړم او ولې به نه ژاړم؟ او حال دا چې الله رب العزت پر ما باندې نن شپه دغه آیتونه نازل کړي دي، او بیا رسول الله ویلي: ویل لمن قرأ هذه الآیات ثم لم يتفکر فیها. هلاکت دې وي د هغه چا ته چې دا آیتونه لولي او بیا په دې کې فکر نه کوي. الله وایي چې ان فی خلق السماوات والارض، په پیدایښت د آسمانونو کې، په پیدایښت د ځمکه کې، او په اختلاف د شپې او ورځ کې دا نښانې دي د عقلمندو خلکو لپاره.
نو هلاکت دی هغه چا لپاره چې دا آیت لولي او بیا د الله د قدرت نظارې نه ګوري، الله د قدرت په نظارو او پلوشو کې دا فکر نه کوي. نو واقعا د الله په قدرتونو کې فکر، د الله په مخلوقاتو کې فکر، د الله رب العزت په هغه اشیاو کې چې رب العزت پیدا کړي دي فکر، نو دا انسان واقعا د ګناه نه ساتي. ته دې ته متوجه کېږي چې یو خالق شته چې دا یې او زه پیدا کړی یم، او یو ورځ به الله ما په خپل حضور کې دروي او د خپلو عملونه به زما نه پوښتنه کوي. نو الله تعالی په قرآن کریم کې بندګانو ته د خپلې پیژندنې او معرفت دوه لارې ښودلې دي. یوه لاره چې د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر کول، لکه څرنګه چې دا آیتونه مخ تاسو ته ولوستل الله په هغه کې ذکر کړي دي، او بل دا چې د هغه د کتاب په آیتونو کې فکر او غور کول، لکه چې الله فرمایي افلا یتدبرون القرآن، پس ولې دوی په قرآن کریم کې تدبر او فکر او غور، او په بل ځای کې فرمایي کتابا انزلناه الیک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دغه کتاب قرآن کریم چې تا ته مې نازل کړی ای پیغمبره دا مبارک او ګټه لرونکی دی تر څو خلک د هغه په آیتونو او دلایلو کې فکر وکړي. خو موږ هېڅکله نه د الله په مخلوق کې فکر او غور وکړ، او نه د الله د کتاب او د آیتونو کې موږ فکر او غور وکړه. اول خو موږ د الله رب العزت کلام تلاوت نشو کولی، په هغه باندې نه پوهېږو، او که لولو د هغه په ترجمه نه پوهېږو، او که په ترجمه پوهېږو نو بیا موږ په هغه کې فکر او غور نه کوو چې الله موږ ته څه ویلي دي او موږ په کومې روان یو. نن چې موږ په ګناهونو کې اخته یو، په بدو کې اخته یو، دا ټول د دې وجې نه الله د قدرت نظارې او د هغه د قدرت پلوشو کې تو څه فکر او غور نه دی کړی چې دا ځمکه چا پیدا کړې، دا اسمانونه چا پیدا کړي، الله په کلام کې څه ویلي دي. یو ورځ به د الله حضور ته درېږم، الله به د خپلو عملونو چې ما کړي په دنیا کې ما نه به پوښتنه کوي، هم د بد او د نیک دا فکر موږ هېڅکله هم نه دی کړی. الله رب العزت دې موږ ته د تفکر او د فکر توفیق راکړي چې د دې په واسطه باندې الله موږ د ګناهونو نه بچ کړي. د الله رب العزت په کائناتو کې، د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر او غور کول د عبادت یو نوع عبادت دی، د عبادت یو برخه ده چې له دې لارې انسان حق ته رسیږي او یا په نفس کې حق لا پسې زیات پیاوړی کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي فرمایي ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر، بېشکه د ایمان رڼایي او یا د ایمان نور په تفکر او فکر کولو کې دی. امام حسن بصری رحمه الله فرمایي تفکر ساعت خیر من قیام لیله، یو ساعت فکر او غور کول د الله په قطو او مخلوقاتو کې د شپې ودرونې نه، یعنی د نفلي او د تهجد منځونو نه ډیره بهتره ده. همدارنګه بشر بن حارث الحافي رحمه الله فرمایي لو تفکر الناس في عظمة الله تعالی لما عصوه، که چیرې خلکو د الله تعالی په لویي کې فکر او غور کړی وی نو د هغه نافرماني به یې نه وای کړې، خو موږ هېڅکله غور ونه کړو. فضیل بن عیاس فرمایي الفکر مرأة تریک حسناتک و سیئاتک، فکر کول آینه ده چې نیکیانې او بدیقي. او ابو سلیمان رحمه الله څه وایي عودوا اعینکم البکا و قلوبکم التفکر، سترګې مو له ژړا سره او زړونه مو له فکر کولو سره عادت کړئ. نه فکر زموږ عادت دی او نه ژړا زموږ عادت ده، نو تل لپاره د الله په نافرماني کې اخته یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. خو انسان باید په خپل ګناهونو کې هم فکر وکړي، د خپل په طاعتونو کې هم فکر وکړي، او په هغه تباه کوونکو صفتونو کې فکر وکړي او کوونکو صفتونو کې فکر او غور وکړي، تر څو د دې په وسیله باندې الله رب العزت دا د ګناه نه بچ کړي او دې ته د سمې لارې هدایت او لارښوونه وکړي. په ګناهونو کې فکر او غور په دې طریقه سره چې هر سهار باید انسان د خپلو اوو اندامونو چې هغه زړه ده، ژبه ده، سترګونه دي، ګېډه ده، شرمګاه ده، پوزه ده، لاسونه او پښې دي، او د خپل ټول بدن پلټنه وکړي. داسې فکر وکړي چې آیا له مخکې څخه او یا له پرون ورځې راهیسې خو په کومې ګناه کې مشغول شوي نه دي، دا زما اندام په کومې ګناه کې نه دي مصروفه شوي، تر څو هغه ګناه پرېږدي او هغې ګناه باندې پښیمانه شي او د خپلې ګناه تدارک وکړي. همداراز به دې کې هم غور وکړي چې آیا داسې څه خو په راروانه ورځ کې نه لیدل کېږي چې هغه د ګناه کار دی،
تر څو له اوس نه د هغه نه زه ځان وساتم. خو هېڅکله موږ دې سوچ کې نه شو چېرته چې د ګناه مجلس دی موږ په هغې کې قصدن ورننوځو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو باید یو مسلمان انسان د خپل په اړه داسې فکر وکړي چې زما دغه ژبه د غیبت کولو، دروغ ویلو، د ځان ستاینې او د داسې نورو بدو کارونو توانایي لري، نو باید زه له دغسې ټولو بدو کارونو څخه خپله ژبه وساتم، خپله ژبه منع کړم. که څه هم دا کار د کاڼي ایښودلو په وسیلې سره وي او باید په داسې مجلس کې کښېننم چې هلته د ژبې د بد استعمال خطر وي. نو ژبه خو دا توانایي لري چې په هغې سره غیبت وکړی شي، په هغې سره دروغ ویل شي، په هغه سره د ځان ستاینه وشي. نو باید مسلمان انسان خپل ژبه له دغسې بدو کارو څخه منع کړي او ویساتي او په دغسې بد مجلسونو کې کښېني چې هلته د ژبې د بد استعمال خطر وي. د غوږونو په هکله باید داسې فکر وکړي چې په دې کې د غیبت، د دروغو، د بدعت خبرو، د فضول او چټي خبرو اوریدلو صلاحیت موجود دی. نو باید چې له دې ګناهونو څخه خپل غوږونه وساتم او له هغو خلکو څخه ګوښه او لرې اوسم د کومو په ناسته کې مې چې د غوږونو د ګناه خطر وي. یا دا چې کله خلکو سره اختلاط کوم نو باید چې هغوی له بدو خبرو او بدو کارونو څخه منع کړم. د ګېډې په باره کې باید داسې فکر وکړي چې هغه خو زیات خوراک، زیات څښاک کوي. حال دا چې اسراف د الله تعالی په نزد باندې بد حرام دی، باید چې اسراف ونه کړم. په دې کې دې هم غور وکړي چې خوراک، پوښاک او څښاک یې له کومه مدرک څخه دی، آیا له حلال او که له حرامو څخه. بیا دې په دې کې فکر کړي چې ګېډه خو په حلالو، په مشتبه شیانو او په حرامو په دې ټولو باندې مړیږي، خو زه باید چې حلاله مړۍ ورته ورکړم او له حرامو څخه یې وساتم. په همدې طریقه باید د خپلو نورو غړو او ټول بدن په ناجایزو صورتونو کې فکر وکړي تر څو یې د ګناه له کارونو څخه وساتي. موږ خپل ژبې ته متوجه شو چې څه وره باندې آیا غیبت کوو په ژبه باندې، که په ژبه باندې دروغ وایو او که په ژبه باندې خلکو ته سپک سپورې وایو، دې ته هم متوجه نه شو. او دې ته موږ هم فکر ونه کړ چې دا ژبه نن څومره موږ د الله په طاعت او په یاد کې وچلوله او څومره په هغه کارونو کې وچلوله چې په هغه باندې الله ناراضه کي. او دې ته هم متوجه نه شو چې په غوږونو باندې څومره موږ د الله کلام واورېد، د رسول الله احادیث هم واورېد، په دې باندې نیکې خبرې او څومره په دې ژبه باندې په دې غوږونو باندې غیبت، تهمت، بدې خبرې، ناحقه خبرې او موسیقي وډونه سرنا په غوږو واورېدله. دې کوم کله فکر کړی؟ او دا ژبه او دا غوږونه به د آخرت په ورځ په تا باندې د الله په حضور کې شاهدي درکوي. هلته به د تا لپاره د تېښتې لاره هم نه وي. خپل ځان ته او خپلو اولادونو ته خو خوراک راوړو او دې ته لا متوجه شوي نه چې آیا دا حلال دی او که دا حرام دی. خپله ګېډه خو ډکوو خو دې ته متوجه نه چې دا حرام دی او که دا حلال دی. هغې ګېډې ته چې حرام ورننوځي د هغه توبه د الله په دربار کې نه قبلیږي. دې ته لا متوجه شوي نه یو، فکر هم نه دی کړی. نو هغه انسان چې هغه په خپلو اندامونو کې او په خپلو ګناهونو فکر او فکر وکړي، نو هیله ده چې هغه انسان د ګناه نه بچ شي او د هغه عاقبت او پایلې وسنجوي. همدارنګه باید مسلمان انسان په خپلو کې فکر وکړي، په خپلو عباداتو کې فکر وکړي. لومړی باید په فرایضو کې غور وکړي چې څرنګه دا فرایض دي ادا کړي دي، آیا کوم کمای او زیاتی پکې کړی دی. خو مونځ موږ دپاره عادت ګرځېدلی کوو یو، خو دې ته متوجه نه شو چې دا مونځ ما څنګه وکړه، دا کومه اودس چې ما لمانځه دپاره وکړه، د اودس په کومه طریقې سره ما وکړه. بیا د خپلو غړو په طاعتونو کې دې فکر وکړي، الله تعالی د خوښي مطابق یې استعمال کړي. د مثال په توګه داسې دې فکر وکړي چې سترګه الله د دې لپاره پیدا کړې ده چې په ځمکه او آسمانونو کې د الله تعالی د پادشاهي او د هغه د وجود او قدرت دلایلو ته ورباندې وګورم، د الله تعالی کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات یې مطالعه کړم، او د ژبې په اړه دې دا فکر وکړي چې څرنګه کولی شم د الله تعالی لارې ته د خلکو او د خیر کارونو ته په ترغیب ورکولو کې د خپل ژبه استعمال کړم. بیا په ټولو هغو لارو چارو کې فکر او غور وکړي چې د الله تعالی طاعت ته رسوونکي دي، او بیا پکې په اخلاص سره د ځان مشغول کولو فکر وکړي. خو موږ لا دې ته متوجه شوي نو چې د ژبه باندې ما څومره
حرام ویل، څومره مې دروغ ویل، څومره مې غیبت وکړه، آیا په دې باندې ما د الله کلام ولوست، د رسول الله ارشادات مې ولوستل او خلک مې څومره په دې ژبه باندې نیکو کارونو طرف ته راوبلل او زما په ژبه باندې څومره خلک په هلاکت کې وغورځېدل. په دې سترګه باندې تا څومره د الله مخلوقاتو او کائنات نظاره کړل ودې کتل، د الله د قدرت نظارې او پلوشې دې وکتلې او څومره دې په دې باندې حرام وکتل. الله کلام ته 2 دقیقې کتلی نشي، خو چې کله مزخرف سریالونه یا هغه تباه کوونکي فلمونه چې تا او ستا کورنۍ هلاکت طرف ته راکاږي سبا پورې ناست دي او ورته ګوري، د دې سترګې نعمت پوښتنه به الله تا نه کوي او که به یې نه کوي. نو په طاعتونو کې فکر کول انسان د الله عبادت طرف ته هڅوي او انسان د الله رب العزت د نافرماني نه بچ کوي. الله دې موږ ته توفیق راکړي. همدارنګه انسان باید په خپل تباه کوونکو صفتونو کې فکر او غور وکړي. دغه صفتونه چې ځای د انسان زړه دی، لکه د شهوت غلبه، غصه کول، بخل او لویي کول، په ځان او عمل باندې ویاړېدل، ځان ښودنه، حسد کول، بدګماني، غفلت، مغرورتیا او داسې نور. نو بنده باید چې په خپل زړه سره د دې صفتونو د پلټنې په فکر کې مشغول شي. که چیرې دا یې ګمان شو چې زړه مې د دې صفتونو څخه پاک دی، نو بیا دې د هغې په امتحانولو او ازمایلو کې فکر وکړي تر څو ورته څرګنده شي چې زړه یې ورڅخه پاک دی او که اشتباه یې کړې ده. د امتحان طریقه یې داسې ده که تا ته دا ګمان وي چې زما زړه له کبر څخه پاک دی او تواضع او عاجزي زما په زړه کې پرته ده، نو بازار ته لاړ شه او هلته یو ګېډۍ لرګي یې په شا کړه تر څو معلومات درته وشي. دغسې تجربې زموږ نیکانو ډېرې زیاتې کړي. او که چیرې بنده په خپل ځان کې د کوم بد صفت احساس وکړي، نو د هغې په له منځه وړلو کې د فکر وکړي چې دا بد صفت خو زما په وجود او زما په بدن کې پیدا شوی دا څنګه له ځنه لرې کړي. د مثال په توګه یو سړی په خپل عمل باندې ویاړي او دا مهلک صفت کې ریا او سمعت راغی، الله ستا عمل بیا نه قبلوي. نو د دې مهلک صفت په منځه وړلو کې باید دا فکر وکړي چې عمل کول زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږي. عمل کول زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږي، خو دا هر څه د الله تعالی په پیدایښت او د هغه په فضل سره شوي دي. ځکه چې د عمل دغه غړي او زما دغه توانایي، اراده او حرکت دا ټول هغه پیدا کړي دي او د هغه اراده پکې شامله ده. نو ولې په خپل عمل یا په خپل ځان باندې فخر وکړم؟ حال دا چې زما ځان خو په مستقله توګه دا هر څه نه دي کړي، دا الله په توفیق سره شوي دي. نن زمونږ که هر کارونه دي ټول په غفلت سره کیږي، د هغه د حقیقت او د هغه د پایلو نه هیڅکله موږ خبر هم نه یو. انسان باید په هغه نجات ورکوونکو څخه هم فکر وکړي. نجات ورکوونکي صفتونه هم په زړه پورې اړه لري. توبه ویستل، په ګناه باندې پښیمانتیا، په مصیبت باندې صبر، په نعمت باندې شکر او ژوند کول، د ویرې او د امید په منځ کې له دنیا څخه بېرغبتي، د الله رب العزت په طاعت او عبادت کې اخلاص او رښتینولي، د الله سره محبت، د الله تعظیم، د هغه په کارونو کې خوښي او رضایت، الله طرف ته میلان او شوق او الله طرف ته او تواضع، دا هغه نجات ورکوونکي صفتونه دي چې په چا کې موجود شو، هغه د الله د عذاب نه ساتي، د الله د نافرماني نه ساتي. نو باید چې په دې نجات ورکوونکي صفتونو کې هم فکر او غور وکړي. انسان دې هره ورځ له ځان سره فکر او غور وکړي چې آیا د الله تعالی د قرب او نږدېوالي کوم داسې صفت شته چې زما په زړه کې نه وي. نو که کوم صفت پکې نه وي، نو په خپل زړه کې د هغې د اهمیت او عظمت احساس سره پیدا کړي چې دا صفت باید څنګه په ځانم، او د دې نه وروسته بیا هغه سخت وعید او عذاب ته وګوري چې د داسې صفاتو د نشتوالي په اړه راغلي دي. همداراز هغو عذابونو ته یې فکر وکړي او هغه عذابونو ته د خپل فکر متوجه کړي له کومو سره چې انسان د زړه د ناروغتیا په سبب باندې مخ کیږي. او کله چې بنده د عمل په علم کې د دغسې فکر او غور کولو میدان وپېژندلو، بیا ورته پکار دی چې سهار او بیګا هغه د خپل عادت وګرځي او د هغه څخه غافله نشي، تر څو بد صفتونه له زړه څخه وباسي او په زړه کې نیکو صفتونو ته ځای ورکړي. که نور وخت نه وي، په هغه وخت کې چې انسان شپې ویده کیږي او سر په بالښت باندې ږدي،
په هغه وخت کې دا فکر وکړي چې څومره بد صفات زما په بدن کې دي او څومره نیک صفاتونه په بدن کې دي. نو باید چې په بدو صفتونو کې هم فکر وکړي او په نیکو صفتونو کې هم فکر وکړي. په بدو صفتونو کې په دې هکله فکر وکړي چې دا خو مهلک دي، ما تباه کوي، څنګه دا د بدن نه لرې کړم. او په نیکو صفتونو کې دا فکر وکړي چې څنګه دا صفتونو ته لا په ځان کې لا وده ورکړم، او که دا زما نه لرې شي نو الله به ما تباه کړي، او که نه یې څنګه دا په زړه کې راولم. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د آخرت په ورځ به الله زموږ د خویندو، زموږ د میندو او زموږ د مرو لرونو نه ټولو نه پوښتنه کوي. راشي دنیا د عمل میدان دی، په دې کې داسې کار وکړئ چې الله رب العزت په آخرت کې تاسو ته اجرونه درکړي. غیبت، تهمت، بد، کبر، لویي، عجب و تکبر و حسد ټول پرېږدئ، الله ته متوجه چې الله کوي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو عملونو توفیق غواړم، او د دې توفیق غواړم چې الله موږ ته د تفکر او د غور کولو هدایت را نصیب کړي. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو ستا معرفت څرګند عیان دی، ځمکه اسمان په بحر و بر کې، که نظر وکړي عاقلان ټول په هره پاڼه د شجر کې. یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا د عرفان پکې پراته دي دفترونه. الله تعالی یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه. الله تعالی ستا په قدرت خاوند خدایا، وینم را جمع شي صحابه، د رحمت ساس کې ترې وریږي، سمیع غرونه کړي سیرابه. یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، څومره ښکاري سپېرې ځمکې شي باغونه. الله تعالی یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه. الله تعالی څوک چې مین شي ستا په مینه، شي ستا په عشق ناقراره، د مینې اور ورته ګلزار شي، نکړي خطر له کومه غیاره. یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، خلیل خو ځکه ستا په دین کړل غیرتونه. الله تعالی یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه. الله تعالی یم کاسې ډېر ګنهګار زه، ته مې مولا رحیم ودود کړه مغفرت آسې شریف ته، زه دې بنده ته مې معبود. یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ته مې کړه محو د ټول عمر ګناهونه. الله تعالی یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه. الله تعالی یا الله الله خالقه، یا الله الله خالقه، ستا په قدرت باندې ګواه دي عالمونه.